بلنه ورکوم په ډېر ادب او احترام د پښین څخه راغلی خصوصي میلمه شاید تاسو یې له وینا سره ډېر بلد یاست. زما مرام قابل قدردان محترم المقام ستر جید علم الدین مناظر اهل السنة والجماعت د وهابیانو او سلفیانو اجل فصیح اللسان مبلغ الزمان مناظر احناف فاتح الدوران الحاج حضرت مولانا و مولوی عبدالخالق آغا فاتح صاحب ته په ډېر ادب او احترام بلنه ورکوم تر څو د وینا میز ته تشریف راوړي د شفقت سیوری خپور کړي راوړې پیرزوینه په درنو برخوالو باندې واوروي. قابل قدردان محترم المقام ستر جید عالم الدین مناظر اهل السنة والجماعت د وهابیانو او سلفیانو اجل فصیح اللسان مبلغ الزمان فاتح الدوران مناظر احناف الحاج مولانا و مولوی عبدالخالق آغا فاتح صاحب په بیا ډېر د ستر ذات الله عز وجل نوم یادوو را سره یې په لوړ غږ بدرګه کړي. نعره تکبیر نعره تکبیر حنفی علما حقانی علما نعره تکبیر. الله محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله. أما بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. د جلسې ټول ګډونوال یو لا په شوق باندې درود شریف ووایست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، مشایخ کرامو، علماء کرامو، یقینا ډیر فضل پوری ډیر ښایسته بیانونه وکړل. زما په خیال سره دغسې شی نه دی پاته چې زه ووایم چې دغه موضوع کې نو بیان نه دی سوی چې پر دې سوی دی، چې هره موضوع هغې ډېر ښه په وضاحت باندې درته واضحه کړې. الله جل جلاله دې دې ته اجر عظیم ورنصیب کړي. خاص کر دا دوه میلمانه چې د افغانستان د مرکزی ښار کابل څخه راغلي دي، جناب مفتی محمد حسن حسان صاحب او یا جناب شیخ الحدیث محمد حکیم ازهری صاحب حفظهم الله. زموږ د ډیره وخته یقینا د ارمان و چې د علماء کرامو سره ووینو، د دې سره ملاقات وسي. اله العالمین دی و زموږ استاذ او شیخ یوازې زموږ ویاړ او فخر نه بلکې د ټول افغانستان فخر علامه ابوالفیض صاحب حفظه الله ته خپله خاص رضا ورنصیب کړي چې موږ یې په داسې ښایسته مجلس کې حاضر کړلو او په داسې ښایسته مجلس کې یې موږ ته وخت راکړي چې داسې نیکان مشران علماو سره ملاقات وشو. نو د داسې علماء کرامو په خبرو په بعد کې بیا زموږ خبرې کول زما په خیال سره داسې دي لکه د لمر مخ ته څراغ لګول، ډېره رڼا نه کوي، زموږ د کندهاریانو پر چم باندې داسې خاص انتن نه ورکوي. بس خبرې دې وکړلې هغه به ډېر کفایت وکړي، خو بیا هم د دې جلسهګاه د عام ولس په غوښتنه باندې یا د تمې او د امید په خاطر باندې او زموږ د ډېرو کلو د ارمان په خاطر باندې به څه خبره وکړو. دا مو دا 20 کاله د ارمان و چې اله العالمین یو داسې ورځ راولي چې موږ په کندهار کې، په خپل وطن کې، په خپل ښار کې
د خپل ولس سره د خپلو علماو سره په ښه خلاصه سینه باندې په ښه ارامه او اطمینان په زندګۍ کې یو ملاقات وسي او په داسې مجالسو کې حاضر شو. یقینا هر کله چې به په پاکستان کې په هره جلسه کې موږ حاضرېدلو، دا ارمان و، دا تمنا و، دا امید و د ځانه سره ساتي چې کاش چې دغه افغانان طالبان او دغه افغانان مشایخ دا په خپل ملک افغانستان کې په یو ښه د امن په فضا کې سره جمع شي. دا به مو د کلونو کلونو ارمان و. سږکال چې دلته راغلي یو په دې مجالسو کې حاضرېږو، نو د دې داسې یو عظیم نعمت چې اله العالمین پر موږ کړی دی، موږ ته داسې یو تصور د خوب کې وي لکه یو خوب چې وي، نو په داسې حالاتو کې الله جل جلاله دې موږ تاسو ته شکریا رانصیب. د یوه پړاو څخه راووتلو، د دې شل کلن پړاو څخه د یو وحشت و د دهشت چې مخکې جناب مفتي صاحب هم بیان درته وکړي چې څه حالات، څه وحشت، څه دهشت په دې ملک کې تېر شو چې د خپلې کلمې طیبې اختیار مو نه درلودی. داسې څوک نه و چې د دې مځکه د افغانستان باندې په اطمینان او په امن باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ پورته کړي. دا مو نه سوی کولی. و مسلمانان دعویداران د اسلام وو، د اسلام دعوه وه، خو دا عمل نه سوی کېدلی. که دې کلمې بیرغ پورته کړی وی، همدلته بیا خلکو هغه افعال و هغه اعمال در سره کول چې د کفر په قانون کې به هم نه وسي وي داسې اعمال یې کول. موږ تاسو د دې صحنو شاهدان یو. زه پر دې مسله ځکه نه پوهېږم، خو هغه شق هغه طرف ورسه تېر سو، اله العالمین در راویستلو. ما پرون د هلته ملګرو ته ویله، مال جهاد ګوره دوه طرفه لري، یوې دا طرف د قتال دی، یوې دا طرف د مقابلې دی. تر دې راووتلو، خو دغه طرف د جهاد چې موږ تاسو 20 کاله ژوند پکې تېر کړي، دا مقصود نه وګورئ. د جهاد کې دا جنګ کول، په جهاد کې دا قتل و قتال کول، په جهاد کې د کافر مقابله کول، دا مقصود لذاته نه دی، دا حسن لذاته نه دی، بلکې دا حسن لغیره دی. علماء کرام پوهېږي، زموږ ستاسو د اصولو کتابونه وایي عبادات دوه قسمه دي. بعضې عبادات هغه په خپل ذات کې حسن دي، ښه کارونه دي. بعضې عبادات په خپل ذات کې حسن نه لري، د بل حسن عمل په خاطر باندې، د یو بل حسن کردار په خاطر باندې دی حسن بلل شوي. هغه عبادت چې په خپل ذات کې حسن دي، د هغه مثال په لمانځه او په روژې پېښې. لمونځ په خپل ذات کې ښه عمل دی، د اله العالمین شکریه ده، د الله بالعقیب ربوبیت منل دي پر خپل ځان باندې، اله العالمین ته سر پر سجده ایښول دي. او هغه عبادت چې په خپل ذات کې ښه کار نه دی، خو حسن لغیره دی، د بل په خاطر ښه کار دی. د هغه مثال په جهاد پېښې ګورئ. جهاد کول، قتل و قتال کول، تور و توپک چلول، دا په خپل ذات کې حسن کارونه نه دي. دا خو تعذیب العباد دی و تخریب البلاد دی. د الله بندګانو ته عذاب ورکول دي، ښارونه ټوک دربدره کول دي. خو جهاد چې فرض دی، جهاد چې ښه عمل دی، جهاد چې افضل او بهتره عمل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بللی دی، دا د یو بل مقصد دپاره چې اعلا د کلمت الله، د الله قانون پر مځکه نافظول دي، د اله العالمین کلمه لوړول دي، د مسلمان شان و شوکت ښکاره کول دي. نو موږ تاسو 20 کاله په دا یوه پړاو کې روان وو چې هغه حسن لغیره وګورئ. اوس اصلي مقصود ته داخل سوي یو چې حسن لذاته دی. مجاهده، ستا د جهاد اصلي مقصود دغه دی چې دا اوس پکې راولوېدلې. دا 20 کاله چې په څه اخته وې، دا مقصود نه و، وژل نه دی مقصود. دغه مقصود دی چې د الله دین پر د امځکه باندې اوس نافظ سي، د اله العالمین قانون دلته اوس عملي سي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرته ورسیږي. وګورئ، یاد ولرئ،
معروف و منکر هم دوه اقسام لري زموږ خو دا یوه قسم ته توجه ده موږ معروف دا بولو چې لمونځ کوه منکر دا بولو چې ژره مخ رایه خو معروف و منکر دوه شقه لري زموږ کتابونه لیکي یو د معروف او د منکر عملی شق دی یو د معروف او د منکر اعتقادي شق دی عملی شق د معروف او د منکر دغه دی چې یو څوک لمونځ نه کوي په لمانځه یې امر کړه چې یو سړی روژه نه نیسي روژې ته متوجه کړه چې یو سړی زکات نه ورکوي زکات باندې ورکړه د منکر عملی شق دا دی د نهي عن المنکر چې یو سړی ژره خريي ورته ژره مخ رایه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عظیم سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نارضګي پر راځي چې یو سړی چرس کوي چې یو سړی رویین کوي د رویین یې بند که منع یې که چې یو سړی یو نور ناروا افعال و زنا و اغلام یې کوي منع یې که دا خو د معروف و د منکر عملی شق دی خو ګوره علما مشایخ ناست دي تر دې اهم شق هغه د معروف و د منکر اعتقادي شق دی اعتقادي شق دا دی معروف کی چې ګوره یو چاته به د دې امر کوي چې عقیده به د اهل سنت والجماعت جوړی عقیده به د اهل سنت والجماعت جوړی عقیده به د ائمه و مجتهدینو پر طریقه جوړوي عقیده به اله العالمین ته د وحدانیت لري عقیده به د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د نبوت لري او منکر شق یې دا دی د نهي عن المنکر چې وکې کوي په اعتقادیاتو کې دا دی خلک به د دې منع کوي چې ګوره دلته به بده عقیده نه جوړی دلته به ناروا عقیده نه جوړی دلته به د شرک او د کفر د عقیدې څخه ځان ساتي دلته به د دهریت د عقیدې ځان ساتي دلته به د لامذهبیت او د غیر مقلیدیت او د وهابیت د عقیدې ځان ساتي دغه یې مهم شق دی عمراو ته وایم علماو ته وایم دغه شق ته اصلا متوجه سي په اعمالو باندې اتفاق د اهل سنت دی چې سړی نه کافر کیږي که یو سړی لمونځ نه کوي نه دی کافر خو که یو سړی لمونځ نه مني کافر دی دلته غټ منکر چې نن سبا موږ ته متوجه دی هغه د عقیدې منکر دی ګوري د عمل منکر اصلاح کیږي چې عقیده اصلاح سي که عقیده نه جوړه عمل نه جوړیږي د عمل جوړول ګټه نه کوي زر انسانان چې بې عقیدې وي چې هر څومره قدر ښه عمل یې وي ګټه نه ورته رسوي که یو سړی زر کاله د الله عبادت وکړي خو چې عقیده یې نه وي جوړه ګټه نه رسوي ګوري اصل منکر دلته نن سبا هغه د عقیدې منکر دی پر عالم هم فرض دی چې نهي عن المنکر وکړي امیر صاحب پر تا باندې هم فرض دی چې دلته نهي عن المنکر وکړه 10 کاله جهاد ثمره اوسته ستا 10 کاله قربانۍ چې مو ورکړلې شهیدان مو ورکړل کونډیانې مو راته ناست دي یتیمان راته موجود دي دا د دې لپاره چې دلته اسلامي نظام قائم سي د اسلامي نظام یو د عقیدې شق دی یو د عمل شق دی لله الحمد در ډیره حده پورې په افغانستان کې د مځکې پر مخ باندې دا یو خطه ده چې په افغانستان کې عملي اسلام تر ټولې دنیا ډیر موجود دی لله الحمد عقیدوي اسلام هم موجود دی خو د عقیدې غله ډیر ورته متوجه دي د عمل در غرو علماء کرامو درته وویله د ملا په لباس د شیخ په لباس د مفتي په لباس د علیم په لباس د صالح په لباس خو ستاسو ستا عقیده غلا کوي نن به دې ګوره امیر صاحب نن ګوره ملا صاحب نهي عن المنکر وکړه خو د منکر عقیدې رد وکړه د بدې عقیدې رد وکړه دلته مسلمانانو ته نوي د عقیدې اپریشنونه ورشروع دي زموږ پر مسلمانانو باندې په ښو جامو کې کار د عقیدې د خرابیت روان دی د مسلمانانو عقیدې رسغلا کوي د دغه دفاع نن پر دغه علما کرامو باندې فرض ده نن پر دغه مجاهدینو باندې فرض ده نن پر دغه عمراو باندې فرض ده زه په هغه شق کې داخلېږم نه دواړو مېلمنو شیخانو مبارکینو تاسو ته انتهایي ښه تفصیل پر دې مسئله وکړي چې ګورئ کم خلک عقیده در څغلا کوي هغه یې ښه درته واضحه کړل قسم دې داسې درته واضحه کړله لکه د المر ته چې ګورې که یو سړی عقل ولري د نن مخ په ایسته نو بیا د دې سړي څه چې څوک عقیده وړي دا به نو یو بیده وي یا به غافل وي یا به د بل خرڅ سوی وي علما کرامو خپله غاړې درته خلاصې کړلې خپله وظیفه یې درته ادا کړله چې دغه انسانان غله دي دغه عقیدې در څخه وړي نو نن موږ تاسو مجاهدینو ته وایم مقصد مې دا دی چې ګورې نهي د منکر فرض دی امر بالمعروف فرض دی نهي د منکر اصل نهي هغه نهي د منکر د عقیدې دی چې د چا عقیده د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف وه دغه منکر دی
شیخ صاحب محترم درته وویله موږ اهل سنت والجماعت دا عقیده لرو چې اله العالمین په کائناتو کې موجود دی مکان ورته معلوم نه دی د دې عقیدې خلاف چې څوک دلته اشاعت کوي دا د افغانستان نه بلکې د ټول مذهب سره د امام ابو حنیفه رحمه الله د ټول اصول سره د ماتوریدیینو او د اشعریینو د اهل سنت والجماعت د ټول اصول سره ظلم کوي دا په دې ملک کې فتنه جوړوي دا په دې ملک کې فساد جوړېدل وي دا د علماء کرامو وظیفه ده چې دلته د فتنې او د فساد مخه ونیسي وګورئ زه پر دې لږ درته غږېږم دا خو علماو درته وویله شیخینو مبارکینو درته وویله چې اختلافات ختم کړي فتنې دفې کړي اختلاف مه جوړوئ خو دا درته ښیم چې اختلاف په چیش ختمېږي د اختلاف د ختمېدو لار چې شته پر دې باندې درته خبره درته کوم مختصره د اختلاف د ختمېدو ډېره اسانه لار شته دوې لارې شته یوه په امارت کېږي یو په موږ تاسو کېږي زما د علم موافق هغه لار چې په موږ تاسو باندې عملي کېږي هغه دا ده چې خپل د اسلافو زموږ د اسلافو چې کومه لار وه کومې دین و کومې طریقه وه هغه پر هغه حال باندې پرېږدو رد نه پر وکړو اختلاف خپله ختم بس جنجال ختم دی د افغانستان ټول ولس د زرو کلو صدر لم زمانې پورې تاسې د افغانستان د باچاهانو تاریخ وګورئ دلته افغانستان کې همایون په نامه 1500 کاله مخکې باچا تېر شوی دی مولانا زین الدین نقشبندي رحمت الله تعالی علیه د افغانستان 1500 کاله مخکې مشهور ولی الله تېر شوی دی د کابل پر ښار کې به 1500 کاله مخکې د میلاد جلسې جوړولې نن میلادونه پر خپل حال پرېږده رد مه پر کوه منکر رد که خو میلاد مه ردوه اختلاف ختم زموږ د افغانستان ولس د زرو کلونو څخه طریقه داره روانه ده چې د اختر په ورځ باندې په ماجتانو کې روغبړونه کوي بس رد مه پر کوه علماو کتابونه پر لیکلي دي احادیثو څخه ثابت اعمال دي رد مه پر کوه اختلاف ختم دی که ته نن کلي خلکو ته وایې په ماجت کې روغبړ مه کوئ بدعت دی نو خلک پر دې روغبړ باندې اتفاق او اتحاد راتلي تا د دې پر ځای چې اتحاد راولې بې اختلافۍ ته دې لمن ووهه مقصد درته وایم چې د پخواني اسلافو څه طریقې دي پر خپل حال یې پرېږدي اختلاف ختم دی یوه غوښتنه د امارت اسلامي د مشرانو سره لرم دلته علما کرام مشایخ د امارت اسلامي د شورا ناستې د دې څه یې لرم دلته عمرا ناستې د دې څه یې لرم چې ګورئ د اختلاف د ورکېدلو په تاسو باندې زما په فکر باندې ډېر اسانه علاج تاسو په لاس کې دي نن قسم دی که مو نن د دې اختلاف غم نه وخوړی هغه جنګ چې 3 کاله مخکې په جلال آباد کې مو په سواو په زرهاو شهیدان باندې ورکړل هغه فتنه به نه دا کندهار ته قسم دی چې ووینئ چې درته راسي دلته جناب محترم سید الجبار اغا صاحب ناست دی د داعشانو د رهنې د جنګ د داعشانو قاتل دی د جنګ ستر قمندان دی د هغه جنګ حاضر سړی دی هغه حالات چې په جلال آباد کې داعش جوړ کړي وه هغه فاحشه فتنه د داعشانو هغه د چی سپیدا وه هغه د دع منکر د عقیدې سپیدا وه هغه فاحشانو داعشانو موږ ته څه ویل زموږ مجاهدینو عمراو ته یې څه ویل د مشرکانو د بدعتیانو ټاپې یې لګولې زموږ د مسلمانانو مالونه یې حلال بلل مسلمانانو مالونه یې خوړل د مسلمانانو مؤمنان یې حلالول مجاهدین یې حلالول ښځې یې د ځان لپاره ملزیانې ګرځولې مالونه یې غنیمت ګرځول څوک په داعشان داعش ته کومې خوا راغلی داعش فتنه چا جوړه کړله دقه وهابیت څه جوړه شوله داعش جلا شی نه دی داعش وهابي دی داعش پنجپیری دی زموږ ستاسو په سل کې سل تجربه ده زموږ ستاسو په وطنو کې چې کم خلک د داعش په قتلو کې د داعش په جنګ کې ولاړله مردار شوله څوک وه وهابیان وه پنجپیریان وه دغه عقیده د داعش وه که نن دفاع نه وکړي قسم دی چې در دغه نور زور درته واخلي دفاع یې په امارت باندې کېږي په عمراو باندې کېږي زموږ د عمراو څخه دا خواهش دی ما بله ورځ هم جلسه کې وویله ما داسې وکړي الحمدلله اوس خو نظام قایم سو جوړ سو علما ډېر ښه علما لرو افغانستان د دنیا پر سطح ښه علما لري ښه مشایخ لري زموږ د مذهب جوړ علما د هر ولایت پر سطح باندې په شمار باندې یو څو مشایخ د امارت سره راټول کړي یوه جامعه فتاوا دي ولي یوه فتاوا دي سره جمع کړي یو حنفي فتاوا یو عمري فتاوا دي جمع کړي دا به زموږ د افغانستان افتخار هم وي دا به د افغانستان د امارت اسلامي ویاړ هم وي
افغانستان کې د فتنو د ورکېدلو لوی علاج او سبب هم ان شاء الله پر ټولو مسایلو جامعه فتاوا دې ولیکي او د ټول افغانستان ولس ته دې اعلان وکړي چې د دغې فتاوا مخالفه فتوا ورکول په افغانستان کې بند بس دغه یې لار ده په دغه طریقه نه حل کېږي چې موږ وایي چې د حنفي فقه خلاف فتوا نه ورکوي خو هغه هم ځان ته حنفي وایي زه هم ځان ته حنفي وایم نن خو غلا ټوله د مذهب په جامه کې روانه ده تاسو خپل منشور وښایئ کومو مسایلو کې چې جنجال دی په هغه مسایلو کې خپل منشور دریځ ښکاره کړي افغانستان علما دي په ګډه باندې په اتفاق باندې د علمګیري غوندې یا د موسوعة الفقهیې غوندې یو جامع کتاب ولیکي په هغې کې د خپل منشور وښیي امارت اسلامي دې اعلان وکړي چې په افغانستان کې د دې فتاوا خلاف بله فتوا ورکول منع بس په دې اختلاف زما په فکر باندې لنډ اختلاف ورکېږي نن موږ ته فتنه د نورو ملکو راغلې ده نن چې دلته فتنه راغلې ده د نوو کتابو سره راغلې ده زموږ په زړو کتابو کې دا خبره نشته چې اسقاط بدعت دی زه د دې منبره څه په چیلنج باندې وایم که چا ماته د انګریز د راتګ مخکې چې هندوستان ته انګریز راځي در دې مخکې په درسته دنیا کې یو کتاب وښوي چې اسقاط بدعت دی زما به دغه غاړه وي ستاسو به چاړه وي دا نشته دا نوو کتابو راته راوړله جدید کتابونه بند کړي امارت اسلامي دي په هر علاقه کې خپل علما مشایخ وټاکي مشایخو ته دې امر وکړي چې هر څوک نوی کتاب لیکي د دې مشایخو در نظر دې وځي چې دغو نسخت کې بیا دې چاپ کېږي ډېرې مقلدینو کتابونه درسېږي نن یې زموږ بل ته راوړل دا ملک پکې دا در بدره شو اوس هم وختي دي پر نیکانو علماء کرامو سبقان ووایئ خپل پر اسلافو مشرانو باندې بدګماني مه کوئ دا مو درته توصیه ده توصیه خو د مشرانو علماو کار ده خو زموږ هم درته توصیه ده یو استقامت را نصیب کړي خوند یې د دې په خولو کې کوئ چې ځکه د بل ولایت خلک دي موږ چې د خپل ولایت صفتونه کوو څه خوند نه راکوي نور د کندهار خلک ګوري تاسو په غیرت نوم لري تاسو په مذهب کې نوم لري تاسو په شجاعت کې نوم لري د کندهار هغه خلک وه چې سید به یو مجلس ته رالي پښې به نه غځولې ویښ دي قسم دي خلک راننوتلي دي ډېر ناروا خلک په پاکو جامو راننوتلي دي انانیت د مابین ته وغورځوي ټول پر یوه لار باندې سي ټول پر یوه عقیده باندې سي الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول په آخرت کې په جنتو کې په دغسې صحنو کې سره یو ځای کړي په آخر کې د ټول جلسې څخه یو درخواست لرم الله دې وکړي چې ټول فتاوا یې خیري پوښتنه کېږي یو اوږد سوال دی علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله یې نقل کوي وایي زموږ په علاقو کې مشایخ دي په زوره ذکر کوي څه خلک نعتونه ورسره وایي بعضې پکې وجد و جذب ته راځي څه خلک بېسته چې پر دې رد کوي دی مبارک مختصر جواب ورکوي وایي وحقیقة ما علیه الصوفیه لا غواړم چې سل احادیث په زوره ذکر مستحب دي لا یې مې راوړلی البریقه خو به مو لیدلي د صوفیانو ملایانو ته معلومه ده د دې طریقې محمودیې شرح بعضې خلک یې البریقه وایي فتواوې پر ګرد امت د کفر لګوي د کتاب نوم یې نه ایز دا بریقه وایي دا بریقه نه ده بریقه ده د بریقې میاشتې دي تحذیر العوام الخواص عن شر الموسوس الخناس ملایان په پوهېږي نو اخر کې به ټول که د جلسې خلک ذکر راسره کوي دغه علماو ته نه وایم چې فرشتې اجلاس دي مشران علما مستثنا دي هغه دې دغسې کوي د ځانه سره دغه ته وایم چې په جلسه کې دې خوځې کوم که نه کښېنم که څوک یې لاس یې راسره پورته کړي چې ذکر د الله نوم یادو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم نستمع مناظر أهل السنة والجماعت محترم حضرت مولانا والمولوي عبدالخالق فاتح آغا صاحب چې خپل علمي زرینه وینایه تر قدرمنو سامعینو ورسول قدرمنو سامعینو له تاسو څخه دیوانه درخواست کوم چې لطفا مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعات کړئ ټول په خپلو ځایونو باندې کښېنئ حضرت مولانا والمولوي ابوالفیض صاحب ته تر څو د سټیج مخ ته تشریف راوړي او خپل زرین اقوال تر قدرمنو سامعینو ورسوي په ویاړ د جناب ستر شیخ صاحب د راتګ سره په لوړ اواز مشت احساساتو او جذبو او ویښو ضمیرونو سره ستر ملکوتي او هیبتي غږ به
ټول پر خپل ځای باندې کښېنئ، الله عز وجل دې خیر کړي. ټول پر خپل ځای باندې کښېنئ، د جلسې نظم مراعات کړئ. تکو انتظار لك جناب علامة العصر منبع الفصاحة والبلاغة إمام المجاهدين حضرة علامة نظر محمد الأفغاني حفظه الله تعالى، عبد الخالق آغا صاحب حفظه الله تعالى.